خوښۍ ځای دی چې د شپږیزې 11 پړاو سیالۍ دا ځل په خوست ولایت کې د خوست ولایت په رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دا لومړی ځل دی چې له کابل بهر دغه سیالۍ ترسره کیږي. دغو سیالیو لپاره لوبغالی په بشپړه توګه چمتو دی. ځینو برخو کې که اړتیا وه هغې باندې کار روان دی. د نندارچیانو لپاره د سیوري چې دوی وکولی شي په سیوري کې د خپلو اتلانو ننداره وکړي د هغې ترتیبات هم روان دي. انشاءالله چې له لوبو مخکې یا د لوبو له پیل مخکې به دغه چارې هم بشپړې شي. د دوی لپاره د لمنځونو او د سونو ځایونو د خوراک لپاره د څښاک لپاره چې همدلته کنټینونه لرو دا هم په نظر کې نیول شوي دي. په ټوله کې خوست او د خوست رحمت ولي مسرور کرکټ لوبغالی آماده دی چې د شپږیزې 11 پړاو سیالیو په ښه توګه کوربهتوب وکړي. د خوستوالو لپاره ډېر د خوښۍ ځای دی دا چې د شپږیزه کرکټ دلته شروع کیږي او دا د مختلفو ولایتو او سیمو څخه خلک راځي او د اتفاق او اتحاد لپاره د خوست هغه له ځان نه هغه مهمې خطیرې وړي. دغه شپږیزه کرکټ لیګ د ځوان لوبغاړو لپاره ډېر مهم دی. د دې ځوانو لوبغاړو په راتلونکي سره د ملي ټیم برخه جوړیږي او دغه هغه ځوان لوبغاړي چې په دې معتبر یا د افغانستان په سطحه په دې لیګ کې لوبیږي او غوره پرفارمنس کوي، هغه که د الراونډرۍ په برخه کې وي، که د سکور یا د بیټینګ په برخه کې وي او که د بالینګ یا توپ اچونې په برخه کې وي، هغه به د انشاءالله د افغان ابدالیانو او د ملي یا نېشنل ټیم برخه ګرځي او په آینده کې به د افغانستان نمایندګي کوي او افغانستان ته به ویاړونه راوړي. هم د کاروباریانو لپاره تسهیل غورځوي، هم د ترانسپورټ په برخه کې او دوکانداران او همداسې نور ټول سیستم به ورسره جوړ شي او د خلکو به کاروبار ورسره ښه شي. دوی سره په وړو کاروبارونو کې مرسته کوي. دوی یو څه اندازه عاید ترلاسه کولی شي. ترانسپورټي برخه کې د خوستوالو لپاره مؤثرې تمامېدلی شي. د نورو ولایتو والا خلک او ولس چې دلته راځي هغه به هوټلو کې کیمرې نسي. نو په هره برخه کې لنډه دا چې د خوست میشتو لپاره ډېرې مؤثرې او ګټورې تمامېږي دغه لوبې.